مصنوعي ځیرکتیا، چات جی پی ټي، اوپن ای آی، دا ټول څه شي دي؟ د څه لپاره استعمالیږي؟ ګټې یې څه دي؟ تاوانونه یې څه دي؟ جنریټیو پری ټرین یا چات جی پی ټي. جی پی ټي د مصنوعي ځیرکتیا د لټون یا سرچ هغه نوی سیستم دی چې ستاسې هر ډول پوښتنې ځوابوي. دا دومره پیاوړی دی چې په څو ثانیو کې تاسو ته له 115 میلیاردو مشخصو معلوماتو څخه چې پکې ثبت شوي ستاسې د پوښتنې ځواب درکوي. دا د اوپن ای آی شرکت جوړ کړی چې مخکې له مخکې د شمیرو، اعدادو، معلوماتو او متن لیکلو باندې ټرین شوی. دا چې پرمختللې مصنوعي ځیرکتیا ټولو ته د مناسب ژوند برابرولو لپاره جوړه شوې. اما دا مصنوعي ځیرکتیا د تعلیم او زده کړو په برخه کې کمسارې وګڼل شو او د نړۍ پر ټولو ټکنالوژیو یې ژر برلاسي ترلاسه کړ. د لیږد رالېږد له وسایلو څخه بیا د ټولنیزو تر شبکو پورې، مصنوعي ځیرکتیا اوس په ټوله نړۍ خپل سیوری غوړولی. چات جی پي ټي یوازې 5 ورځو کې د 1 ملیون کاروونکو ریکارډ جوړ کړ. دا د ټکنالوژۍ په نړۍ کې یو ریکارډ شمیره ده. اوس د چات جی پي ټي ګټه په میلیاردو ډالرو ته رسیږي او اوس پلان دا دی چې د مایکروسافت له کمپنۍ سره یوځای شي. معنا دا چې په عادي کمپیوټرونو کې به راشي. چات جی پي ټي ستاسو د پوښتنو د جوابولو ترڅنګ تاته قصه لیکلی شي او حتی ستا لیکلی متن کتلی او سمولی شي او تاته نورې مفکورې هم وړاندې کولی شي او تاسو سره مرسته کوي ترڅو ستا کورنۍ وظیفه په لنډه او اسانه طریقه اجرا کړي. دا چې چات جی پي ټي بشپړه څیړنه کوي، ستاسو کورنۍ وظیفه اجرا کوي، نو آیا بیا به پر لیکل شوو متنونو او قصو چې د تعلیم په برخه کې لیکل کیږي باور همداسې پاتې شي؟ دا چې د زده کوونکو د ارزونې ډېرې نورې لارې هم شته، لکه مخامخ بحثونه وړاندې کول او پریزنټیشنونه وړاندې کول. اما د زده کوونکو د مقالو د چک کولو لپاره چې دا دوی په خپله لیکلي او یا یې د چات جی پي ټي په واسطه لیکلی، باید په راتلونکي کې مشخصې لارې او طریقو په اړه ډېر فکر کول موجود وي ترڅو موږ وکولای شو په دې پوه شو چې دا متن د چات جی پي ټي په واسطه لیکل شوی که یو انسان په خپله لیکلی. ځکه چې مصنوعي ځیرکتیا ډېره ښه مقاله لیکلی شي، نو په راتلونکي کې معلومه شي چې داسې یو څه به جوړ شي که نه.
نو که تاسې غواړئ چې په دې پوه شئ چې چات جی پي ټي د پوښتنو د ځوابولو او قصو لیکلو نورو د کومو کارونو لپاره استعمالیږي، نو له ما سره پاتې شئ. زه به په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته دا ټول واضح کړم. ډیره مننه، تر بیا مو په الله سپارم.